بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شاید بھائی دا هغه زما مشران او دا زما هغه مور ده کمی زما مور چې په پروګرام کې تاسو سره د ماشومانو سلګۍ والوي، کمی زما مور چې تاسو جوړیو او دا هغه مشران دي چې دیم دغه یو خبره کوله چې زموږ سوچتنه موږ ته دلته په چم ګاونډ کې څوک د پلار مینه نه راکړي. او شاید بھائی الله تعالی دې مسافر له ډېر ژوند ورکړي، الله تعالی دې د مسافرو په ژوند کې ډېره خوشحالۍ راولي چې هغوی یو نوړی د خپلو بچو نه جدا کړي او موږ تاسو سره راولېږي او بیا به موږ د داسې قسم خلکو خدمت. نو زما خوږه وروره شاهد خانه، دا هغه مشران دي کوم مشران چې تا ما سره رالیږلو او تا ویل چې ته ځې ته خپل کسان ځان سره بوځې، نو دا هم ستا په ذمه دي د دوی خدمت وکړه. نو انشاءالله څنګه چې ما د خپل مور خدمت کړی دی، څنګه ما د خپل پلار خدمت کړی دی، دا زما مور ده، دا زما پلاران دي. انشاءالله دې له به زه دومره خدمت کوم چې څنګه ما د خپل مور پلار کړلی، او انشاءالله په خدمت الله میلاویږي او چې بیا داسې ښایسته ځای کې وکړي نو خو بیا تاسو سفر چې الله تعالی څومره اجر وکړي. بابا شهید بھائی تاسو ما سره لېږلی وی که نه؟ جی جی. او دا خصوصا هغه بچیانو له ویډیو کومه چې کومو بچیانو یو روپۍ را جمع کړې وه تاسو له یې درکړئ، تاسو په عمرې راغلې، نو هغه بچیانو ته نن ډېره دعا وکړه. مونږ هغوی ته ډېرې دعاګانې کوو، چا مونږ سره مدد کړی دی، چا مونږ دلته راواستلو، مونږ د هغوی ډېره شکریه ادا کوو او الله پاک دې هغوی کامیاب کړي، هغوی دې الله پاک نه خرابوي. امین. مونږ آخره پورې دعاګانې کوو. شاهد ته ټولو ته چا مونږ سره مرسته وکړه مونږ ورته دعاګانې کوو. څوک مونږ سره ښه کوي خدای دې هغوی سره ښه وکړي او په بزرګانو دې هغوی امین. مور مې دغه ټول بچیان ته ګوري دا وخت نه دعا ورته ډېره وکړه. السلام علیکم. موږ ډېر ښه ځای کې ولاړ یو. شاید زه تا ته وایم او کوم چې دا موږ سره مرسته ملګرتیا کړې ده، نو الله یې دې ټولو له دومره حجرونه دې نه زیات ورکړي. موږ یې نن ډېر خوشحاله کړو، بلکې دا فاروق او دا جواد الله دې د دې هم ډېر عزت وکړي، زموږ ډېر خیال ساتي، ډېر عزت هم کوي. موږ ډېر ښه ځای کې ولاړ یو. نن زموږ حق ارمانونه پوره دي چې کوم کې تا ته ما جوړلي وو، نن زه هغه مور یم چې نن زه په دې ځای کې ولاړ یم. الله دې الحجر درکړي، الله ډېر خوشحاله کړه هغه خلک چې کوم دا نړۍ د خپلو بچو شهید خان وروره مونږ یې راکړي. دا زما هغه مور ده چې د دې په زړه ارمان و تاسو ته جوړل چې زما په زړه ارمان دی چې زه الله خوشحاله کړي چې موږ سره لاړ شم او زه عمره کوم نن الحمدلله ستاسو په امداد ستاسو په دعاګانو سره دا زما هغه مور د څومره ښایسته او بختور ځای کې ولاړه ده. زما دا مور چې کومې دعاګانې کوي الله تعالی دې زما د دې مور او د دغې مشرانو دا دعاګانې قبول کړي او انشاءالله دومره خدمت به کوم انشاءالله چې زه به انشاءالله د دې تاریخ کوم او د دوی به انشاءالله زه ډېر خدمت کوم. موږ سره هغه بله مور هم رالیږلې وه، هغې موږ سره الحمدلله یو عمره وکړه، خو اوس لږه بیماره وه، موږ راوسته، موږ بله عمره هم نن کوله. نو هغه لږه طبیعت یې ټیک نو، ډېر عمر ده، نو هغې ویل چې زه نشم دی. نو څلورمه کس چې کوم تاسو رالیږلو شهید وروره هغه په عمره کې د هغه نه ده راغلی. ورونو ډېر عزت وکړي، کوم ورونو یوه یې راجمع کړه او داسې قسمه خلک یې دې ښکلي ځای ته راوغوښتل. بابا راځئ چې طواف شروع کړو او انشاءالله صرف دعاګانې به ګورو.